د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د تلین نمانځلو په سر لا هم جنجالونه دوام لري. ټاکل شوی وه چې د تېرې شنبې په ورځ د لوی جرګې تالار کې د ډاکټر نجیب الله 40 تلین لمانځل شوی وی، خو په یاده ورځ د ډاکټر نجیب سلګونو پلویانو ته د غونډې اجازه ورنه کړل شوه. د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب د تلین نمانځلو کمیسیون د تېرې شنبې په ورځ ویلي وو د راتلونکي پنجشنبې په ورځ به د لوی جرګې په تالار کې د ډاکټر نجیب تلین نمانځي، چې نن هم یاده غونډه ونه شوه. دغه جنجالونو په دوام نن د افغانستان د جهادي سیاسي او مدني ټولنو شورا غړي د لوی جرګې خیمې مخې ته د اعتراض په بڼه راټول شوي وو چې د جرګې په تالار کې د ډاکټر نجیب د تلین د نمانځلو مخه ونیسي. تر دې وړاندې د حزب اسلامي افغانستان امیر ګلبدین حکمتیار هم خپلو پلویانو ته ویلي وو چې د ډاکټر نجیب د تلین نمانځلو غونډې مخه ونیسي. د چارو یو شمېر شنونکي وایي د افغانستان اساسي قانون او احزابو قانون له مخې احزاب حق لري چې خپلې غونډې وکړي او یو شمېر کسان او ټولنې نه باید د ډاکټر نجیب د تلین نمانځلو سره د بیان د ازادۍ مخه ونیسي او د جمهوریت د روح خلاف کړنې ترسره کړي. حکمتیار په سیاسي لحاظ مړ شوی دی او فقط د سیاسي موجودیت لپاره په ډېرو بدو تقابلونو باندې لاس پورې کوي. خو بدبختانه په کابل کې یو داسې مضبوطه اداره نشته چې دغه د قانون څخه د بغاوت په تور راکش کړي او ورته ووایي چې موافقې څخه ګرځي چې ته ولې له قانون څخه بغاوت کوې. هر افغان حق لري په سوله ییز شکل په پرامن شکل باندې خپل نظر اظهار کړي او دا د جګړې د مخنیوي یا د ټکرونو د مخنیوي یا د کورنۍ جګړې د له منځه وړلو لپاره یوازینۍ لاره ده چې خپل سیاسي اختلافات د جنګونو پر ځای په سیاسي ډیالوګونو وکړي. د ولسمشر فرنګي سلاکار شاه حسین مرتضوي هم پر خپله فیسبوک پاڼه د ډاکټر نجیب الله د تلین نمانځلو په اړه لیکلي چې د فاتحې او د قرآن کریم ختم سره مخالفت د منطق خلاف کړنه ده او د بیان ازادي اساسي قانون کې تضمین شوی. یو شمېر افغانان بیا وایي لا احزابو ډلو لومړیتوبونه ورږدي چې دا به د هیواد لپاره د بدبختۍ پرته هیڅ ونه لري. د دوی په وینا ښکېلو خواو په تیرو 240 کلونو کې هیواد وران او دربدره کړ، نور د ځوانان پرېږدي چې د هیواد د آبادۍ لپاره کار وکړي. خو موږ د خلکو د لاسه په عذاب یو، د ټول ملت په عذاب دی. نه څوک تجارت کولی شي، نه خپل روزمره ژوند دکانداري څوک کولی شي. ټول خلک پریشانه دي، اریان دي. د دوی قصې دي چې یوه قصه یو بله ورځ بله قصه شروع وي. دا سره کوم حال دی؟ دوی د لږ پر دغه خوار عاجز مسکین غریب فقیر ملت باندې ورحم نشي. د نور رهبران په عموم کې که درته ووایم د مازاري لمانځل کېږي، د مسعود لمانځل کېږي، د یو ملي اتل حزب اسلامي مخه نیسي چې ورځ دې ونه لمانځل شي. دوهمه دا د دې نورو چې لمانځل کېږي دولت د بودیجې نه ورته مصارف ورکول کېږي. د دوی خو څوک مصارف نه ورکوي، هغه ځوانان چې ورته راټولېږي په شوق و انګېزه باندې او یو مینه چې ورسره لري هغه پسې بیا د ګلبدین کوتکیان راځي. عجیبه نه ده؟ د خلکو نه د خلکو مدني حق اخیستل دي. دا د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله او د جهادي احزابو پلویان په داسې محل سره په جنجال اوښتي چې قطر کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. د چارو د کارپوهانو پاند داسې جنجالونه د سولې په خبرو هم بدې اغېزې درلودلی شي.